بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د روغتیا په هیله باندې یم یو ځل بیا د یوولسم ټولګي د بیولوژي مضمون د نن ورځې موضوع مفصلیه حیوانات دي. په دې باندې به مونږ او تاسو سره خبرې کوو. مفصلیه حیوانات یا پایلم آرتروپودا پایلم آرتروپودا یا د مفصلیه حیواناتو پایلم ټول هر هغه ژوندي موجودات یا هر هغه حیوانات چې پښې له بند یا کړۍ څخه جوړې شوي وي د آرتروپودا په پایلم کې شاملېږي. د آرتروپودا کلمه یوه یوناني کلمه ده. آرترو په یوناني ژبه کې د بند یا کاړی معنا لري. پودا هم په یوناني ژبه کې د پښو معنا لري. پښو معنا لري. نو بشپړه معنا دا شوه چې د بند لرونکو پښو حیوانات حیوانات ټول هر هغه حیوانات چې پښې له بند یا کړۍ څخه جوړې شوي وي دې ډله حیوانات به په آرتروپودا پایلم کې طبقه بندي کیږي او دلته به تر مطالعې او بحث لاندې نیول کیږي. آرتروپودا پایلم ته د جوینټ پیټ کلمه هم استعمالیږي. جوینټ خپله د بند معنا لري. بند یا کاړی معنا لري. او پیټ د پوټ جمع ده یعنی پښې. بند لرونکي پښې داسې ویلی شو. پایلم آرتروپودا پایلم جوینټ پیټ یا د بند لرونکو پښو حیوانات. نو ټول هر هغه حیوانات چې هغوی پښې له بند یا له کړۍ څخه جوړې شوي وي د جوینټ پیټ یا د آرتروپودا پایلم کې شاملېږي. هر هغه ځانګړتیاوې چې د آرتروپودا پایلمې لري باید په هغې باندې هم خبرې ولرو. لومړنۍ ځانګړتیا د آرتروپودا حیواناتو کومه ده؟ لومړنۍ ځانګړتیا دوه اړخیز تناظر لري. په آرتروپودا پایلم کې شامل ټول ژوندي موجودات بدن په دوو اړخونو باندې ویشل شوی ده. بایلیټرل سیمیټري لري. دا معنی چې د بدن غړي په دوو مساویانه برخو باندې تقسیمېدلی شي. لکه وړاندې مو چې د دوه اړخیز تناظر په اړه باندې په مفصل ډول سره بحث لرلی و. دوی
خارجي اسکلیټ یعنی اگزو سکلیټن لري. آرتروپودا فایلم کې شامل ژوندي موجودات د خارجي اسکلیټ یا اگزوسکلیټن لرونکي دي. دغه خارجي اسکلیټ یو خارجي اسکلیټ دی چې اگزوسکلیټن ورته ویل کیږي، یو داخلي اسکلیټ دی چې اندوسکلیټن ورته ویل کیږي. اندوسکلیټن یا داخلي اسکلیټ لکه مونږ او تاسو کې دا هغه اسکلیټ دی چې د ژوندي موجود په داخل کې وجود لري او د بهر له طرفه د حجراتو په واسطه باندې یا د پوستکي په واسطه باندې پوښل شوی وي. بل د خارجي اسکلیټ دی. خارجي اسکلیټ عبارت له هغه اسکلیټ څخه دی چې ژوندی موجود یا دغه حیوان د بهر له طرفه پوښلی وي، لکه په همدغه آرتروپودا حیواناتو کې چې دوی څه ډول اسکلیټ لري؟ خارجي اسکلیټ لري. او دا خارجي اسکلیټ د یو داسې پوښ په واسطه باندې پوښل شوی چې دغه پوښ جوړښت له کیتین کیمیاوي مادې څخه شوی دی. کیتین کیمیاوي ماده مونږ او تاسو وړاندې هم په درسونو کې پېژندلې وه. دا هغه کیمیاوي ماده ده چې پولي ساکراید یا څوکیمته قند دی چې بالاخره نه یوازې د ځینو اغذي پوټکو پر سطحه باندې د اغذیو په جوړښت کې بلکې د ځینو ژوندیو موجوداتو د بهرني اسکلیټ پوښ هم جوړوي، لکه همدغه اګزوسکلیټن. د دغې پوښ مسؤلیت د بهرنیو صدمو او ضربو څخه یا د بهرنیو عواملو څخه د ژوندي موجود ساتنه ده. د ژوندي موجود ساتنه او محافظت د دې مسؤلیت دی. او له بل اړخه د دې خارجي اسکلیټ پر سطحه باندې د خارجي اسکلیټ او د دې کیمیاوي مادې پوښ بل مسؤلیت دا دی چې نه پرېږدي چې د دغه حیوان څخه د دې حیوان د داخل څخه په زیاته پیمانه سره د اوبو تبخیر ترسره شي او بالاخره د اوبو ساتنه او محافظت هم باید په بدن کې ثابت وساتل شي. هغه ساتنه محافظت د اوبو وشي چې اوبه تبخیر نشي، یا که تبخیریږي هم باید په کمه اندازه سره تبخیر شي. د زیات اوبو د تبخیر مخنیوی د دغه پوښ په وسیله باندې باید چې ترسره شي. بدن یې دریو برخو څخه جوړ دی چې سر یعنی هید، سینه یعنی توراکس داسې، او ګیډه ابدومین. د دغه دریو برخو نه بدن جوړ شوی دی. د دغه آرتروپودا فایلم کې د شاملو ژوندیو موجوداتو بدن له دریو برخو نه سر یعنی هید، سینه یعنی توراکس، ګیډه یعنی ابدومین څخه جوړ شوی دی. همدا ډول سره دلته یوه خبره چې ما وکړله، دا اسکلیټ چې ومویلې چې بهرنی پوښ لري چې د کیتین کیمیاوي مادې څخه جوړ دی، په ځینو د آرتروپودا فایلم
ژوندی موجوداتو کې بیا د کلسیم کاربونیټ هم لري. په جوړښت او سټرکچر کې کلسیم کاربونیټ هم موجود لري چې ښه مثال د کلکپوټکو حیوانات دي. مونږ ویلې چې بدن یې له دریو برخو نه جوړ شوی، هیډ یا سر، سینه، توراکس، ګیډه. خو په ځینو آرتروپودا حیواناتو کې سر او سینه یو ځای وي، یعنی سفالو توراکس وي. سفالو توراکس. سفالو په خپله د سر معنا لري او توراکس د سینې معنا لري، یعنی سر او سینه یې سره ګډه دي په ځینو آرتروپودا حیواناتو کې، نو ځکه ورته سفالو توراکس ویل کېږي. خو بله ځانګړتیا چې په دوی کې وجود لري د وینې خلاص دوران دی. د وینې خلاص دوران لري. یو اوپن سرکولیټري سیستم دی او بل چې دی کلوز سرکولیټري سیستم دی. یا یو خلاص د وینې دوران دی او یو بند د وینې دوران دی. د وینې خلاص دوران عبارت له هغه دوران څخه دی چې د زړه په واسطه باندې کله چې د بدن ټولو برخو ته وینه پمپ شي او بیرته د وریدونو پر ځای باندې د هیموسولس د کڅوړې په واسطه باندې زړه ته راشي، دې ته به څه ویل کېږي؟ دې ته به ویل کېږي چې د وینې خلاص دوران. د وینې تړلی دوران وړاندې هم ما په درسونو کې ویلو، هغه دوران دی کله چې د وینه د زړه په واسطه باندې بدن ټولو برخو ته پمپ شي او بیرته د وریدونو په واسطه باندې زړه ته راشي، دې ته د وینې خلاص دوران ویل کېږي. په وینه کې د هیموګلوبین پر ځای باندې د هیموګلوبین پر ځای باندې هوموسیانین وجود لري. دا هم په خپل د اوسپنې معنا لري، ګلوبین د پروتین معنا لري. هیموګلوبین هغه پروتین دی چې د اکسیجن په انتقال کې برخه اخلي او وینې ته سور رنګ وربخي. کله هم چې د وینې سره د اکسیجن یو ځای والی وشي نو د وینې رنګ به سور اوړي، لکه څه ډول چې په هوا کې اوسپنه او د اوسپنې سره اکسیجن تعامل وکړي او اوسپنه زنګ ووهي چې موږ ورته زنګ وایو او سور رنګ واړوي، داسې به د وینې ته سور رنګ د هیموګلوبین په واسطه باندې ورکول کېږي، ځکه د هیم یا د اوسپنې سره به اکسیجن تعامل کوي او په نتیجه کې به د وینې رنګ سور اوړي. خو په دغې حیواناتو کې چې دا حیوانات دي هوموګلوبین پروتین وجود نه لري، پر ځای باندې هیموسیانین پروتین وجود لري. هیموسیانین کیمیایي ماده هغه ماده ده چې د وینې ته د سور رنګ پر ځای باندې آبي رنګ ورکوي. وینې ته د سور رنګ پر ځای باندې آبي رنګ وربخي او مسؤلیت به د اکسیجن انتقال وي. خو بل په دوی کې په دې آرتروپودا پایلم ژوندی موجوداتو کې بشپړه او نیمګړې استحاله وجود ولري. په دوی کې آرتروپودا پایلم کې شامل ژوندی موجوداتو کې
بشپړه او نیمګړې استحاله وایي. په اکثرو کې بشپړه استحاله وجود لري خو په ځینو کې نیمګړې استحاله وجود لري. استحاله یا میتامورفازیس څه شی دی؟ استحاله داسې تعریفو استحاله د هغې څخه تر بلوغه پورې د ژوندي موجود ژوند ته استحاله ورکړي. د هغې نه نیولې تر بلوغه پورې د یو ژوندي موجود ژوند ته میتامورفازیس یا استحاله ویل کېږي. دا چې په کوم میخانیکیات سره څه ډول داسې کله چې یو ژوندی موجود منځته راځي نو په لومړیو کې به هګۍ وي. څه شی به وي؟ هګۍ به وي. او بیا ورپسې لاروا وي. لاروا او یا شافیری متویل شي. بیا ورپسې لاروا سي پوپاوي. بخښنې بیا به پوپاوي. پوپایا باتیتی او بیا به ورپسې اډولټ وي. اډولټ مرحله به وي. اډولټ څه معنا؟ بلوغت به وي. د دې هغې نه د ژوندي موجود ژوند شروع شو پر بلاغت باندې ختم شو. کله چې یو ژوندی موجود په لومړیو کې منځته راځي نیوه هګۍ وي. کله چې د هګۍ نه دغه ژوندی موجود راوځي دې مرحلې ته به شافیري یا لاروا مرحله وایي. او د دغې لاروا مرحلې نه وروسته به دغه پوپا ته داخلیږي او پوپا مرحله کې به ژوندي موجود غړي چې دی هغه انکشاف کوي. د انکشاف په حالت کې به وي ژوندی موجود به یو منظم شکل اختیاروي. او په اډلټ مرحله کې به د ژوندي موجود غړو په مکمل ډول سره انکشاف کړی وي. نو په دوی کې ځینې اکثریت یې په کومو ژوندیو موجوداتو کې په ارتروپودا کې اکثریت چې دي هغه د هګۍ نه نیولې تر بلوغه پورې ټوله مرحلې لري. هګۍ مرحله لري، لاروا لري، پوپا لري، اډلټ هم لري. خو په دوی کې ځینې ژوندي موجودات داسې هم وجود لري چې یوازې دوه مرحلې لري چې یو ته یې د ایک مرحله او بل ته یې د اډلټ مرحله. په منځ کې دا دوه مرحلې چې پوپا او لاروا ده دا نه لري. نو په همدې اساس باندې دې ته نیمګړې استحاله ویل کېږي. کله چې ژوندی موجود د هګۍ نه راوځي مستقیما اډلټ حالت ته شامل شوی وي. په دې خاطر باندې چې د دوی هغه د غړو انکشاف د غړو په مکمل ډول سره وده هغه په هګۍ کې صورت نیولې د هګۍ نه د راوتو سره سم بلوغت ته رسېدلی وي. دې ته نیمګړې استحاله ویل کېږي او هغه چې ټولې مرحلې ولري هغې ته بشپړه استحاله ویل کېږي. زه هیله من یم چې تاسو به پوه شوي وئ.
په آرتروپودا فایلم په څلورو کلاسونو باندې ویشل شوی دی څلورو ټولګیو باندې ویشل شوی دی لومړی کلک پوټکو ټولګی دویم د حشراتو ټولګی دریم د عنکبوتیانو ټولګی څلورم ټولګی یا کلاس چې دی عنکبوتیانو ته د غڼو ټولګی هم ویل کېږي چې د سل او زر پښیو ټولګی ویل کېږي یعنی آرتروپودا فایلم بیا په څلورو غټو ټولګیو باندې ویشل شوی دی د کلک پوټکو ټولګی د حشراتو ټولګی د عنکبوتیانو ټولګی د سلپښیو او زرپښیو ټولګی اوس د کلک پوټکو ټولګی د دې له ټولګیو څخه لومړی تشریح کوو لومړی د کلک پوټکو ټولګی یا کلاس class Crustacea या crustacean class Crustacea یا د کرسټسیا ټولګی او بخای دا ای دا کرسټسیان کلاس کرسټسیا یا کلاس کرسټسیان دا لاتینی کلمه ده او معنی د دغه په لوی کې دغه مفهوم د کرسټن اخیستل شوی ده کرسټا په خپله د کلک پټکي معنا لري یا د کلک علاف معنا لري پوخ معنا لري کلک پټکی نو ځکه ورته کلاس کرسټسیا یا کلاس کرسټسین کلمه استعمالېږي چې بدن د یو داسې پوخ په وسیله باندې پوښل شوی چې د یو داسې پوټکي په وسیله باندې پوښل شوی چې هغه کلک ده کلک غلاف یا پوټکی ده او معمولا دا حیوانات سمندریز حیوانات دي په سمندرونو کې ژوند لري سمندرونو کې ژوند لري په لښتیو کې په ډنډونو کې په سیندونو کې په کاریزونو کې د دوی ژوند ده د دغې بیلګې او مثالونه چې په دوی کې شامل دي کلک پټکو کې یو خو دغه اوږد چنګاښ چې موږ او تاسو ورته وایو کرای پیش یا ورته کرافش هم ویل کېږي کرافش یعنی اوږد چنګاښ د کلک پټکو له جملې څخه دی بل کراب معمولی چنګاښ
معمولی چنګاښ هم ورته ویل کېږي. او همدا ډول سره دوی یو بل نمونه چې ده شرمف دی. شرمف دا هم یو بل ډول حیوان دی. دا درې بیلګې چې په کلکوټک کې شامل دي. کرایپیش یا اوږد چنګاښ یا کراپ پیش هم ورته ویل کېږي. کراپ معمولی چنګاښ، شرمف هم ورته کېږي. معمولی چنګاښ ته ډیکاپودا هم ویل کېږي. ښه دا د دوی بیلګې وې. اوس د کلکپوټکو د ژوند د کلکپوټکو ژوند لکه وړاندې مې چې ځینې په سمندرونو کې ژوند لري، خو ځینې په آزاد ډول سره هم وجود لري، په وچه کې هم وجود لري. او ځینې د کلکپوټکو هغه پرازیټي ژوند لري. پرازیټي ژوند کوم ژوند دی؟ پرازیټي ژوند عبارت د هغه ژوند څخه دی چې د یو حیوان استوګنه په بل حیوان کې ترسره کیږي، یا د بل حیوان څخه د غذا د لاسته راوړلو په موخه باندې بل حیوان تخریبیږي. دې ژوند ته څه ویل کیږي؟ پرازیټي ژوند. پرازیټ هر هغه موجود ته ویل کیږي چې د بل ژوندي موجود نه د خپل خوراک او تغذیې په موخه باندې هغه تخریبوي او په هغې کې د مختلفو ناروغیو د رامنځته راتلو سبب کیږي. نو دوی ځینې انواع پرازیټي ژوند هم لري. خو د همدغو کلکپوټکو څخه په ځینو هیوادونو کې د غذا په حیث باندې هم استفاده کیږي. اوس د دوی عمومي ځانګړتیاوې. عمومي ځانګړتیاوې چې دوی لري کلکپوټکي، اوله ځانګړتیا یې دا ده چې په سر کې دوا جوړه ښکرونه یا انتنې لري. انتن لري. په سر برخه کې دوه جوړې ښکرې یا انتنونه لري چې همدغه ښکرې چې دي هغه یا د حسي غړو په حساب باندې د دوی نه ګټه اخلي. بل دا چې دوی د تنفس لپاره د برونشونو څخه ګټه اخلي. تنفس د برونشونو په وسیله باندې سر ته رسوي. اطراحي اطراح د یوې شنې اطراحي غدې په وسیله باندې سر ته رسوي. د اطراح عمل اضافي او بیکاره موادو د اطراح لپاره د یوې شنې اطراحي غدې څخه کار اخلي. د شنې اطراحي غدې ته په دې اساس باندې شنه اطراحي غده ویل کېږي چې د دې غدې څخه چې کوم کانال راوتلی دی او مسؤلیت د غدې په وسیله باندې د اضافي او بیکاره موادو اطراح عمل دی. دغه نل دغه ډکټ دغه شین رنګ لري. نو په همدې اساس باندې د غدې ته د شین رنګ کلمه استعمال شوې ده. له دې ترڅنګ په دغې ژوندیو موجوداتو کې جنسونه جلا دي، یعنی نارینه او ښځینه جلا دي. په یو حیوان کې د دواړو آلاتو چې هم د ښځینه آله ده او هم د نارینه آله ده دواړه وجود نه لري. نو په ځینو ژوندیو موجوداتو کې بیا د تکثر عمل هغه د پاراتینو جینیسیس د عملیې په وسیله باندې صورت نیسي، بلکې د دوو حیواناتو په یو ځای کېدو سره
صورت ننیسي چې یو حیوان سپرم او بل اومو ته راخوشي کې او بالاخره د یو ځای کېدو په نتیجه کې زایګوټ جوړ کړي. نه داسې نه کېږي. په ځینو کې په اکثریتو کې کراس فرټیلایزیشن کېږي خو په ځینو کې پراتینو جینیسز عملیه صورت نیسي. پراتینو جینیسز عملیه هغه عملیه ده چې د دې عملیې په وسیله باندې د کلاکپوټکو حیواناتو کې د ښځینه هګۍ هغه پرته له دې څخه چې د نارینه د اوم سره د سپرم سره یو ځای شي یا د نارینه د هګۍ د تخم سره یو ځای شي په خپله انکشاف کوي او بالاخره یو ژوندي موجود باندې بدلیږي. لنډ داسې وایي چې پاراتینوجینیسیس هغه عملیه ده چې د نارینه د جنسي حجرې څخه د یو ځای کېدو څخه پرته د ښځینه جنسي حجره په خپله انکشاف وکړي. دې ته به د نارینه د پاراتینو جینیسیس عملیه ویل کېږي. بل خو دې کې هم نور څه پاتې نه دي چې مونږ وایو چې په کلاکپوټک کې د هم کومې ځانګړتیاوې پاتې وي، خو دومره وایو چې مونږ وړاندې دوه بېلګې یاد کړي چې یو د اوږد چنګاښ وه، اوږد چنګاښ چې ورته د کرای فیش یا کراب فیش کلمه استعمالیږي. دا اوږد چنګاښ چې دی د کرایفش یا کرایفش کلمه ورته کارول کېږي. دا معمولا سمندري حیوان ده یا د خوږو اوبو حیوان دی او تر 15 سانتي مترو پورې اوږدوالی لري. او بل موږ د یادونه د څه شی وکړله؟ د معمولي چنګاښ وکړله. معمولي چنګاښ یعنی ډیکا پودا. دا معمولی چنګاښ یا ډیکا پودا یا کراب کلمات ټولې ورته استعمالیږي. دته ځکه د ډیکا پودا کلمه استعمالیږي چې ډیکا د لس معنا لري، د لسو معنا، او پودا د پښو په معنا سره ده، یعنی د لسپخۍ یا لس پښو لرونکی چنګاښ بلل کېږي چې دا هم معمولا په اوبیزو محیطونو کې ژوند لري او د افغانستان په ټولو برخو کې ډیکاپودا چنګاښ پیدا کېږي. درس مو په همدې ځای باندې بسنه او کفایت کوي. تر بیا چې بیا به د یوه نوي درس سره راځم او د آرتروپودا یو بل ټولګی به تشریح کوم. تر هغې الله مل ښه وختونه ښې چارې ولرئ.